خو په ګناهګارانو کې چې د الله بد شي کوم یو ګناهګار د الله ډېر بد دی چې د هغې سره د الله جوړه نه راځي، هغې ته الله د رحمت په نظر نه ګوري، هغې ته د الله رحمت نه متوجه کیږي. هغه کوم یو ګناهګار دی، هغه کوم یو خطاکار دی چې هغه د الله بدی شي او د الله ورته انتهایی غصه د هغه کوم یو ګناهګار دی. امام الانبیا هغه ګناهګار ښودلی دی. امام الانبیا وایي کل امتی معافون، هر یو امتی مې معاف دی چې ګناه ورنه وشوه، خطا ورنه وشوه، خو هغه ګناهګار نه دی معاف چې ګناه هم کوي او د ګناه د پاسه فخر هم کوي، ګناه هم کوي، ګناه علل اعلان هم کوي، ګناه هم کوي، ښکارې هم کوي، او په دې کې څومره لوی چیلنج دی دا خلک یې کوي. وایي چې د الله نه نه یېرېږم نو تا نه ولې ویرېږم، چې د الله نه نه شرمېږم تا نه ولې وشرمېږم. د الله بنده د خپلې خبرې ته سوچ وکړه، څومره لویه د جرأت خبره کوي، څومره لویه د زړورتیا خبره کوي. داسې ګناهګار الله نه معاف کوي چې هغه ګناه کوي، په ګناه باندې فخر کوي، په هغې باندې الله پردې واچولې. دا مجلس کې ناستې خلکو ته بیان کوي دا ګناه مې کړې ده، دا ګناه مې کړې، بېګا مې د فلاني سره دا کار کړی دی، د فلانۍ سره مې دا کار کړی دی، بېګا ډمو ته ناست وم تمامه شپه مې ډمې ګډولې وې، بېګا موسیقۍ ته ناست وم ټوله شپه مې موسیقي واورېدله، بېګا مې دومره تاش کړی دی، بېګا مې دومره لډو کړې ده، دومره جواري مې کړې ده، دا کار مې کړی، دا کار مې کړی دی. دا ګناهګار الله نه معاف کوي. د الله بنده په تا باندې الله پردې واچولې، ته الله پټ کړې، ستا عزت الله دنیا ته نه ښکاره کو، ته الله دنیا ته نه بې عزته کولې، بیا ته راولګې د خپل عزت دې په خپله باندې لیلام کو، په خپله باندې خلکو ته بیان کې دا خطا مې کړې ده، دا خطا مې کړې ده، دا ګناه مې کړې ده. هغه څوک چې هغه په ګناه باندې فخر کوي، هغه څوک چې هغه علل اعلان ګناه کوي، هغه ښکاره ګناه کوي، هر یو ګناهګار به الله معاف کي، هر یو خطاکار به الله معاف کي، هر یو نافرمانه به الله معاف کي. خدا خطاکار الله نه معاف کوي، دا ګناهګار الله نه معاف کوي چې دا ګناه هم کوي، جرأت هم کوي. بیا زمونږ جرأت د چا مخې ته دی؟ زمونږ زړورتیا د چا مخې ته ده؟ موږ خپل الله ته بدماشي ښایو، موږ خپل الله ته زور ښایو. ته چې ګناه کې د چا کور روانې، ته چې ګناه کې چا ته زور رسې، ته چې زنا کې تاوان د چا دی، ته چې تاش او لډو کې تاوان د چا دی، ته چې سود او جواري کې تاوان د چا دی، ته چې نشې تماشې کې تاوان د چا دی. والله کو د هیچا تاوان کولی شي، د هیچا کور نشي ورانولی. خپل ځان د جهنم کندو ته رسې، خپل ځان د الله قهر ته ودرې، خپل ځان د الله غصې ته ودرې. ته د الله مخالفت ته ولاړې. زه چې وایم تاش مه کوئ، زه چې وایم لډو مه کوئ، زه چې وایم موسیقي مه غږوئ، زه چې وایم ګډاګانې مه کوئ، زه چې وایم فاحشې اوریاني مه کوئ، زما تاوان پکې نه دی، زما نقصان پکې نه دی، خو زما الله پې خفه دی. زه د خپل الله دپاره لګیا یم، زه د خپل الله خبره کوم، زه د خپل پیغمبر خبره کوم، زه د خپل اسلام خبره کوم، زه د خپل قرآن خبره کوم. ورنه ګناه هم ستا ده، وبال هم ستا دی، سبا قبر هم ستا خراب دی، سبا آخرت هم ستا خراب دی، سبا دې زیم جهنم دی، سبا دې زیم اور دی، سبا به د الله مخې ته ذلیله ولاړې، د امام الانبیا مخې ته به خواره او ذلیله ولاړې. هر یو ګناهګار الله وی معاف کوما، هر یو خطاکار معاف کوما، هغه خطاکار نه معاف کوما، هغه ګناهګار نه معاف کوما چې ګناه هم کوي، جرأت هم کوي، ګناه هم کوي، بدماشي هم کوي، ګناه هم کوي، علل اعلان هم کوي، ګناه هم کوي، ښکارې هم کوي. او دا په دې زمانه کې دومره ډېره ده، دومره ډېره. هر سړی وي زه دا کار کوم، د فلاني د لاس آزاد وي. زمونږ د سره څه کار دی یاره؟ زمونږ در کې څه کار دی؟ خدای دې کړي چې پرتوګ وباسي او د سر نه وتړي. زمونږ در کې څه کار دی؟ زمونږ خو در کې څه کار نشته دی. خو موږ چې وایو غلطه ده، والله د دې د خاطرې وایو چې الله پې خفه کېږي. ورنه د چا په ګناه کې زما څه کار دی؟ د چا په یو سړی ټوله شپه لډو کوي دی که نه؟ ما نه څه تاوان شته دی؟ څوک ټوله شپه ډمې غږوي، ما ته تاوان شته دی؟ نشته دی. زه چې وایم مه کوئ، الله پې خفه دی، الله پې ناراضه دی. زه خو د الله دپاره لاس غوړوم، زه خو د اسلام دپاره لاس غوړوم، زه خو د اسلام دپاره خبره کوم.